د غټې پوزې والا د یو خبره ده په یو کلي کې یو ورکوټې فیملی اوسېدله په کم کې چې بوډا ښځه او خوند او د دې یو زوی و د دې نوم بیټو و د بیټو د واده دپاره دغه مور او پلار ډېر زیات پریشانه وو د ده واده هیڅکله نه کېدو هغه ځکه چې د ده پوزه ډېره غټه وه چېرته به هم چې تللو خلکو به د دې واده نه انکار کولو نه د ستا په زوی کې خو هېڅ خرابي نشته صرف لږ شانتې خېټه یې غټه ده نور خو بس ټیک ده او موږ خپل بچی ډېر په نازونو باندې لوی کړی دی د دې خوراک مې ډېر خیال ساتلی دی دې وجې نه یې خېټه غټه ده بچی د خپل شکل له دې رومال اخوکه چې موږ هم ستا د ښایسته چهره ووینو بیا چې کله دا غټ پوزه رومال اخوکي نو ټول ډېر زیات حیران شي اوهو د دې پوزه خو د دې د خېټې نه هم ډېره غټه ده بچی یو خبره واوره دا پوزه ده او که دا میخې پښه ده دا خلک د دوی ډیره زیاته بېعزتي وکړي بیټو چې کله دا خبرې واوري نو ډیر زیات خفه شي او دوی هم ټول په غوسه کې دلته نه پاسي بچی د یو خبرې خیال ساته که چېرته د چا کور ته د رشتې دپاره ورځې نو اول د خپله پوزه لږه کټ که بیټو او د دې کور والا په غوسې کې دلته نه لاړ شي او خپل کور ته راشي ګوره مورجانې ما خو درته ویلي وو که نه چې تاسو زما دپاره رشته مه ګورئ خلک ما داسې ذلیله کوي نو په دې کې زما څه قصور ده چې پوزه مې غټه ده نه زما بچی مایوس کېږه ما ته ګوره تا ته به ډېرې ښایسته چینې میلویږي او بچی لږ صبر وکړه ستا مور ښه خبره کوي موږ به ستا دپاره ډېره ښایسته رشته وګورو بیټو ډیر زیات خفه شي او دې نه وروسته کمرې ته دننه لاړ شي او ډیر په چغو چغو وژاړي زما قسمت خراب ده زه چې چېرته هم ځم خلک ما پورې ډرامې کوي او جینۍ هم ما سره واده نه کوي خدایا اوس د خپل بچي سره څه کوې دی خو په ژړا ژړا باندې خپل ځان ووژني ای ښځې زه څه وکړمه زه هم په څه باندې نه پوهېږم زه خو وایم چې دا پوزې له به یې لږ زور ورکو کیدی شي چې دا پوزې ورکوټې شي تا ته څنګه خبره کوې اوس خو د دې پوزه بالکل غټه شوې ده هېڅ فایده یې نشته تا په ماشومتوب کې د دې پوزې له لږ زور ورکړی و که نه نو تا ولې داسې نرستي کوله ما ته څه پته وه چې د دې غټېدو سره به د دې پوزه هم دومره غټېږي زه خو وایم چې چېرته د کلي کې یو زنانه سره به ورته خبره وکړو هغه به چېرته د دې رشته وګوري او ښځې دا خبرې دې ټیک وکړه ځه چې ځو ورپسې بیا دوی دواړه دې کلي کې دې بوډۍ ښځې پسې ورشي خیر خو دا څنګه مې بېخره وکړه مونږ تا پسې د خپل زوی د رشتې کولو دپاره راغلو آیا تا ته داسې جینۍ معلومه ده چې زموږ زوی سره کوژدن وکړي او تاسو بالکل صحیح ځای ته راغلي ماله یو جینۍ معلومه ده چې ډېره ښایسته ده نو بیا مونږ هغې ته وروله که نه او ضرور به تاسو ورولم اول زه هغې نه تپوس وکړم بیا سبا تاسو راشئ دلته ښه سمه ده مونږ به سبا تا پسې راشو دې ښځې د بیټو رشته چې کومې جینۍ سره کوله د دې جینۍ یو ورورو د میټا په نوم باندې او د دې یو بابي وه د نصیبه کینچي په نوم باندې نصیبه کینچي د دماغو نه ډېره تیزه وه خو د اندرور نه ډېره تنګه هم وه میټې زه د خپلې مور کور ته ځم نوره ستا خور سره زما ګزاره نه کېږي ای ښځې داسې خبرې مه کوه زه تا نه بغیر نه شم پاتې کېدی میټا په یو شرط باندې اول دې خپله خور دې کور نه وباسه زه ستا خور نوره یو منټ هم نه شم برداشت کوی ای ښځې که دې پسې هر څنګه رشته راغله زه ورته انکار نه کوم ته لږ صبر وکړه که هغه ګوډ وي که ړوند وي که شل وي خو ته خپله غوسه ټنډه کړه دې دواړه دلته خبرې کوي چې په دې کې د رشتې والا ښځه ورته راشي راځه راځه مورجانې څه خوشخبري دې راوړې ده میټې ډېره غټه خوشخبري مې دله راوړې ده چې ته یې واورې نو ته به هم پاګل شي مورجانې خوشخبري به هم وایې که هسې خبرې به ډېره وي وایمه میټا ستا خور دپاره یو ډېره ښایسته رشته راغلې ده هغه خلک ډېر مالدارې دي ستا خور به بالکل د رانې په شانتي ساتي هغه هلک خپل کاروبار کوي اوا مورجانې تا خو زما زړه خوشحال کړو قسم دی راوی غواړه سبا ته او راغواړو مې خامخا یې راغواړو خو زه درته دا اول نه وایم چې د دې رشتې به 50,000 روپۍ عالم سمه ده مونږ تا ته 50,000 روپۍ درکوو بس سمه ده هغې به زه سبا ته راولم او دلته د بیټو مور پلار دې ته تسلي ورکوي
زما بچی ته ولې خفه کېږي خفه کېږه ما مونږ ستا د رشتې بارې کې خبره کړې ده سبا ورځو ته ګوره دا رشته به کېږي مرجانې هېڅ قسمه پیدا نشته هغې چې کله زما پوزه وویني نو بیا به انکار کوي بچی ته ولې خفه کېږي هر څه به خدای پاک آسان کړي بس ته د خپلې پوزې نه رومال تاو کا ټیک ته پلار جانه زه به همداسې وکړم بیا په بله ورځ ته دا د رشتو والا ښځه د خپل کور مخ ته ولاړه وي چې دې وخت کې بیټو هم سره د خپل مور او پلار دلته راورسیږي ښه نو تا زموږ د زوی د رشتې باره کې خبره وکړه هغو سره او ما غي سره خبره کړې ده نو دا کس تاسو ده دا خو ډېر غټ پټ کلچه ده وګوره چې څنګه یې هغه وویني نو خوښ به یې شي او زما بچی خو د سپوږمۍ ټوکړه ده نو راځئ چې اوس ورشو د هغې کور لا بیا دا څلور واړه د میټا کور طرف ته روان شي او د دې کور ته ورسیږي ها نو دا لک دا څه کار کوي هلکه ته ورور جانه زما د ګنو ګودام دی ګني خرڅوم او ښه پیسه ګټم ها د ګنو خرڅولو کاروبار کوي د دې دا مطلب ده چې زما خور به ښه خوشحاله وي جی ورور جانه زه به ستا د خور دپاره اسمان نه ستوري هم راوړم خو بس ته دې خور ته ووایه چې کله زه اسمان ته ستورو پسې ځم نو په ځمکه باندې کومه سپوږمۍ جوړه نه کړي دا زما خور ډېره شریفه ده د هغې دپاره فکر مه کوه نصیب یې ورشه او زما خور ته ووایه چې میلمانو دپاره چای راوړي بیټو اوس د دا پوزې نه روماله خوښه دی ته څه ضرورت ته اوس خو ستا خبره پاخه شوله او رومال دې اخوا کا یا بیټو چې کله رومال اخوا کی نو دوی چې کله د دې پوزه وویني نو بیا ډیر زیات حیران شي اے میټا د دې پوزه د کیندوانه اے دا غټ پوزه دې چرته نه راوستی دی نه دا خبره دې غلطه ده زه چې د دې پوزه ووینم نو داسې ښکاري چې دا ګني په ګودام کې دا په خپله پوزه کېږدي ځکه د ده پوزه خو هم د ګودام نه کمه نه ده ای بوډخې تا د دې 50,000 روپۍ غوښتې دا خو د 500 روپو قابل هم نه ده اے مورجانې ما خو درته ویلي وو که نه چې دا خلک به هم ما پسې ډرامې کوي ته وګوره ما سره هېڅوک هم واده نه کوي ای هلکه ته څه په انسانیانو کې ځان له رشته ګوري د افریقي ځنګل له لاړ شه هلته چېرته یو شادو سره واده وکړه میټې دا ته څنګه خبرې کوې دې هلک سره به ستا د خور واده کېږي که نه زه به درله دا کور پرېږدم نه زما ښځې داسې مه وایه زه به تا نه بغیر مړ شم وکړه میټه دې هلک سره د خپلې خور واده وکړه چې دا واوري نو بیټو او د دې کور والا ډیر زیات خوشحاله شي واه تاسو ټولو ته مبارک شه د جینۍ رشته پاخه شوله اوس میټایي راوالی او بالکل میټایي به هم در باندې وخورو اول خو تاسو جینۍ راوغواړئ چې هغه ووینو واده به هم وکړو بیا نصیبه کینچي د جینۍ پسې دنه لاړه شي او دوی ټول دلته خاندي خوشحالیږي ځان سره خبرې کوي بچی څه وشو تر اوسه جینۍ رانغله او زما خور لږه شرمیږي خیر دی را به شي لږ انتظار وکړئ په دومره وخت کې نصیبه کینچي سره دا جینۍ دلته راشي خو دوی چې کله وویني نو ټول ډیر زیات حیران شي ځکه چې د دې پوزه هم ډیره غټه وي اے مورجانې د دې پوزه هم ډیره غټه ده دا شانتې خو به زمونږ بچیان هم د غټو غټو پوزو والا پیدا شي بچی ستا قسمت کې دا بن ګوپی دی ته اوس دې سره ګزاره کوه جانې ما ته دا رشته قبول ده زه به بیا داسې ونه وایم چې دا کار فضول ده بیا د دې دواړو غټ پوزو واده وشي او خپل ژوند ښه په خوشحالۍ سره تیروي زموږ د ویډیو مقصد دا دی چې په دنیا کې چا پورې خندا مه کوئ ځکه الله پاک هر انسان په خپل قدرت سره ښه ښایسته پیدا کړی دی او چا پورې خندا کول د الله تخلیق پورې خندا کول دي او د دې ډیره لویه ګناه هم ده که چېرته تاسو زموږ ویډیو خوښوي زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زموږ ویډیو څنګه وه مننه